کچره تاسو لیلۃ القدر په شپه باندې ډیر ډیر عبادت نشئ کولی او غواړئ چې موږ ته د په لکونو په کرونو ثواب میلو شي نو صرف دا درې کارونه تاسو شروع کړئ کنه ان شاء الله په لکونو په کرونو ثوابونه به تاسو ته میلو شي نو په دې کې اول نمبر عمل دا دی کنه دا کومې ورځ شپې چې شروع دي په دې شپو کې هر شپه ماښام اذان نوالی تر سحر اذان پورې دا ټول ټایم چې دی په دې کې کم از کم یو 2 رکعاته نفل تاسو کوئ کنه نو چې هر شپه تاسو 2 رکعاته نفل کوئ یو به پکې خامخا د لیلۃ القدر شي نو لیلۃ القدر په شپه باندې چې تاسو دا 2 رکعاته نفل وکړئ کنه دا داسې شو چې تاسو 15,000 رکعاته نفلونه وکړل زما عزت مندو 15,000 رکعاته نفلونه سوکول شي هیڅ څوک هم نشي کولی او 2 رکعاته نفل که تاسو په دې شپې باندې وکړل کنه دا داسې شو چې تاسو 15,000 رکعاته نفلونه وکړل که 4 رکعاته نفل تاسو وکړل کنه دا داسې شو چې تاسو 1,40,000 رکعاته نفلونه وکړل زما عزت مندو دا یو عمل شو دویم نمبر عمل دا کوي کنه چې کم از کم تاسو هر شپه سورة الاخلاص قل هو الله احد سورت 3 پیری تلاوت کوي نو چې هر شپه تاسو دا 3 پیری تلاوت کوي نو یو به پکې خامخا د لیلۃ القدر شي نو د لیلۃ القدر په شپې باندې چې تاسو 3 پیری سورۃ الاخلاص تلاوت کوي کنه دا داسې سوچ چې تاسو 10,000 پیری د قران پاک ختم وکړو زما عزت مندو او که شپږ پیری د سورۃ الاخلاص تاسو تلاوت کوي دا داسې سوچ چې تاسو 15,000 پیری د قران پاک ختم وکړو ټول قران پاک تاسو 15,000 پیری بیا وي زما عزت مندو دریم عمل پکې دا کوي کنه چې هر شپه تاسو کم از کم یو 10 روپے د الله تعالی په نوم باندې چاته ورکوي خپل مور پلار ته ورکول شي بال بچ ته ورکول شي خپل خزه ته ورکول شي خدا الله تعالی په نوم باندې چې ورکوي نو چې هر شپه تاسو 10 روپے د الله تعالی په نوم چاته ورکوي کنه یو به پکې خامخا لیلۃ القدر شي نو د لیلۃ القدر په شپې باندې چې تاسو 10 روپے د الله تعالی په نوم چاته ورکوي دا داسې شو چې تاسو 3 لک روپے د الله تعالی په نوم باندې چاته ورکوي او که 100 روپے تاسو د الله تعالی په نوم باندې چاته ورکوي کنه لیلۃ القدر په شپه نو دا داسې شو چې تاسو 6 لک روپے د الله تعالی په نوم باندې چاته ورکوي او که 1.5 روپے د الله تعالی په نوم باندې تاسو چاته ورکړي دا داسې شو چې تاسو 9 لک روپے د الله تعالی په نوم باندې چاته ورکړي نو خپل ورپسې بیا داسې حساب کوئ زما عزت مندو نو څومره په مفتو کې ګټې دي په مفتو کې نیکۍ دي لکونو کروڑونو نیکۍ دي زما عزت مندو دا چې رانه ضایع نشي ګورئ هر شپه دا 3 عملونه خو تاسو خامخا کوئ زما عزت مندو الله رب العزت دا غواړي چې زما بنده زما طرف ته راځي چې دې کامیاب راشي او دې جنت وګټي او زه ترې خوشحاله یم نو عبادت خو ډیر زیات پکار دی زما عزت مندو چې الله رب العزت مونږ ته دونه ښکلې شپه راکړې ده بهترین شپه راکړې ده چې دې کې مونږ د الله تعالی ډیر عبادت وکړو او که ډیر نشئ کولی نو کم از کم دا 3 خو پکې خامخا وکړئ که نه یار د الله تعالی په نوم باندې لږې ډېرې پیسې ورکوئ چاته خپل خپلوانو ته هم ورکولی شي خپل کور خلکو ته هم ورکولی شي او دغه شانتې 3 پیری سورۃ الاخلاص خو کم از کم تلاوت کوي کل هو سورت خو هر چاله ورځي کنه زما عزت مندو او دغه شانتې 2 رکعاته نفل کولی شي 4 رکعاته نفل کولی شي 2 رکعاته نفل په 15,000 رکعاتونو باندې بدلیږي او 4 رکعاته نفل په 1,20,000 رکعاتو باندې بدلیږي او 6 رکعاته نفل په 1,80,000 رکعاتونو نفلونو باندې بدلیږي او بیا چې څوک ډیر نفلونه کوي ایته بسونه اجر ملاويږي زما عزت مندو تراوی پکې هر شپه کوي زما عزت مندو چې دا در نه ضایع نشي نو کدا عملونه تاسو وکړل کنه نو دا اوس نه درته زه دا اعلان کوم چې ان شاء الله تاسو نه الله تعالی به راضي وي بیا تاسو نه به الله تعالی خوشاله وي او تاسو د بخښنې به الله تعالی اعلان کوي الله تعالی باندې خپل ګناهونه وبخښو زما عزت مندو الله تعالی نه جنت وغواړو خپل بخښنه ترنه وغواړو دنیا ترنه وغواړو آخرت هم ترنه وغواړو خپل حاجتونه ترنه وغواړو زما عزت مندو راځئ چې اوس نه دا نیت وکړو چې په دې شپه کې د الله تعالی به مونږ ډېر عبادت کوو هر شپه به د الله تعالی عبادت کوو خو دا لیلۃ القدر چې دا کنه 23 پدا 25 پدا 27 پدا 29 پدا چې په دې کې همغه د الله تعالی عبادت خامخا وکړو چې دا همغه د ځای نشي زما عزت مندو نو څوک چې دا نیت کوي ای په کمنټ کې سبحان الله اوای او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیر شیر کوي چې ټول مسلمان دا فائدې حاصل کی دا عملونه شروع کې او تاسو دعاګانې کوي الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان